ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. زما عزت مندورونو، انسان چې الله پیدا کړی دی په دې کې الله ډېر صفاتونه پیدا کړي. د بعضې صفاتونو په ذریعه د خپل کار چلی او د بعضې صفاتونو په ذریعه باندې د خپل ځان بچ کوي. لکه دله خدای د ګټې یو صفت ورکړی دی، د تجارت، د زمیندارۍ، د دکاندارۍ، د علم، په هغې دی لګیا دی او خپل ژوند چلی. د واده د کولو یو صفت دله خدای ورکړی دی، وادو کې بچي پیدا شي. دا هغه صفتونه چې دې سره په زمانه کې د مخکې روان دی. ګټه پې کوي، پیسې حاصلوي، بچي پیدا کېږي او وخت پې تېرېږي، ژوند پې تېرېږي، ځان له کور جوړوي، ځان له پیسه پیدا کړي، بچو له ودونه کوي، د دنیا کار کوي، د آخرت کار کوي، ځان له ثواب ګټي، څوک دنیا ګټي. کافران لګیا دي دنیا ګټي، مسلمان لګیا دي ځان له آخرت ګټي. دا ډېر صفتونه دي. بعضې صفتونه الله انسان کې هغه پیدا کړي دي چې د هغې په وجه دې ځان بچ کوي. هغه هم ډېر زیات صفتونه دي. ناجوړه شي نو دې لاړ شي ډاکټر له دارو کې. د په ښځه څوک حمله کوي، دې د هغې کوشش کوي چې دا ښځه د خلکو نه بچ کم. په مال یې څوک حمله کوي، دې کوشش کوي چې دا د خلکو نه بچ کم. په پټي یې څوک حمله کوي، دې کوشش کوي چې دا د خلکو نه بچ کم. دننه په وجود کې جراثیم پیدا شي، بیماری پیدا شي، په وجود حمله کوي، دې کوشش کوي چې دا وجود هغې نه بچ کم. ډاکټر حکیم لځي چې ډېر نیکي شیطان په حمله کوي چې دا حرام خوري وکړه، چې دا ژوند دله تباه کم، دا کفر وکړه چې د آخرت زندګي دې برباده کم، دا ګناه وکړه چې د الله نه دې لرې کم. دې لګیا دې د هغې دفاع کوي. دا کوم چې دفاعي صفت ده او انسان په ځان بچ کوي، په دې کې یو صفت غصه ده. غصه دو قسمه ده، یو هغه چې الله ته خوښه ده، یو هغه چې الله ته نه ده خوښه. او ځان خو به ته بچ کې، ښځه به بچ کې، بچې به بچ کې، او چې بچ کې او څوک دنه نه وړي نو غصه به هم کې. نو دوه قسمه غصه ده، یو ته محموده وي ښه غصه، یو ته مذمومه وي هغه چې د الله نه ده خوښه. لومبی غصه چې کې د هغې یو خپله اندازه ده، د هغې اندازې مطابق به کې، د هغې نه زیاته به نه کې. او دویمه غصه به نه کې، کوشش به کې چې دا زه اخرم او دا ختمه کړم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دواړه قسمه کړي دي، کله یې غصه کړې ده، کله یې غصه خوړلې ده. دریو څیزونو کې به نبی علیه السلام غصه کوله، دې ته محموده غصه وایي. دا تم کولی شي. یو چې څوک ستا مخکې د شریعت د حدودو نه تجاوز وکړي، ګناه کوي یو سړی، د نبی علیه السلام په مخکې به هم که چا ګناه کوله او په ګناه کې به یې د حد نه تجاوز کو، په هغې به پیغمبر علیه السلام له غصه ورتله. خو د صحابو نه خو داسې ګناهونه نه کېدل څنګه چې مونږ کوو. یو مثال به درکړم. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لقطې متعلق بیان کو. کوم شی چې په لاره کې د چا نه پریوځي او تیر اوچت کې هغې ته عربۍ کې نقطه وه، بیا مونته شي. هغې کې د مو علما لیکي چې دا شی چې تا ومونته دې ته وګوره، دو قسمه به ته یو شی مونې. یو به داسې شی وي
چې که مالک ته پته ولګي چې زما نه پلان کې ځای کې پرېوتی دی نو مالک یې نه راځي طلب واپسې نه کوي. لکه په دې سړک یو ټماټر پروت دی یا په دې سړک د املوک یو دانه پرته ده یا په دې سړک یو ګنې پروت دی او تا ومونته نو که مالک ته پته مو لګي چې تورنګزو په سړک کې د ما نه ټماټر پروتی دی یا ما نه ګنې پروتی دی یا د ما نه یو املوک پروتی دی یا لوچه پروتی ده او پسې نه راځي نو علما لیکي چې دا شی تاله استعمالول جایز دی. که دا ګنې دی وجوي پروا نشته، که دا ټماټر د کور ته یوړو دی خوړه پروا نشته، او که دا کیله پرته ده دا دی اوچته کړه هېڅ پروا نشته. دا تاله جایز ده که ته مالدار او که ته غریب. دویم قسم هغه څیز دی چې که مالک ته پته ولګي چې د تورنګزو بازار کې ما نه دا شی پروت دی نو راځي ورپسې هغه چې اوچت کې څه به ورسره کې وګوره که دا ضایع کېده نو اوچت کا، او که دا داسې شی چې نه ضایع کېږي که ته اوچت هم نه کې نو نه غلغلا کوي نه څوک اوچتی نو بیا به ګوتې نه وروړي. دا د حضور پاک زمانه کې دا مسله و، دې زمانه کې اوس هر شی به اوچتی، د هغې زمانه کې بعضې حالات نو او که دا شی ضایع کېده اوچت به کې، چې اوچت کې نو د هغې اعلان به کې، تعریف به کې، څونه مودې پورې به تعریف کې دې شي ته وګوره د شي قیمت څونه دی. که د ډېرو پیسو شي ډېره موده به چغې وایي چې ما شی مونتی دی، او که د لږو پیسو وي لږه موده چغې ووه، دونه پورې چغې ووه چې ستا یقین راشي چې مالک اوس ورپسې نه ګرځي. او کم ځای به چغې وایي چې کم ځای دې مونتی هلته خلکو ته ووایه، په سړک دې مونتی دی نو اډو کې ووایه او مرزو کې ووایه او چارسده کې ووایه، پېښور کې ووایه، تنګي کې ووایه، ارچن کې چې دغسې یو شی ما مونتی دی. د ډرایورانو ته اکثر خلک وایي ما نه شی پروتی دی، تا ته خو به چا نه وي، هغه بازار کې وایه اعلان. داسې نه چې سړی په لاره رواني او د 100 روپو نوټ پروت دی، زر پې خپه د پاسه کېږي چې خپه پې کېږي یو خوا بل خوا وګوري چې څوک نه لاس اوچت کې غلې غوندې راوالي او جیب کې واچي او داسې کې 100 روپۍ مې مونتی دي که د چی راشه، بیا مخامخ پټه غوندې چغه ووایي او بیا ګس طرف ته پټه غوندې چغه ووایي هلکه وایي 3 چغې مې والي دي. دا 3 چغې دا مطلب نه دی چې ځان سره 3 چغې ووایه، او نه 3 چغې په شریعت کې شته. پوره به اعلان کې خلکو ته به وی نبی علیہ السلام فرمایي چې دی اومونته مزې محفوظ کتیلی محفوظه کا او شمیر یې وګوره چې دا د څونه شمیر شی دی ځان سره محفوظ کېده چې کله مالک راغی ورکې به. او که ستا یقین راغی چې اوس خو مالک ورپسې طلب نه کوي نو زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا دی که غریب یې په خپل استعمال کې راوله او که مالدار یې چاته خیرات که صدقه کا، او که په خپل استعمال کې دی راوست او یا مالدار به صدقه دی که او د هغې نه پسې مالک پیدا شو نو که غنم جوارو مثل به یې ورکې، او که غنم جوار نو بل شي د قیمت شي نو قیمت به یې ورکې. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چا تپوس وکړو وی د الله رسوله که چرتې په لاره شي ومونم څه به کوم؟ وی مزې محفوظ که، شمیر یې محفوظ که، د تیلی رنګ هم محفوظ کا، فإن جاء ربها که مالک راغی فأدها الیه ولی ورکا، وإلا فشانک بها، او که مالک رانغستا شو اصلی ته تپوس کوي وی د الله رسوله که ګډه چیلی مې په لاره ومونتا وی یا به ستا شي یا به یې ضرور شي اوچته که، او یا به د شر مخ شي. که دې اوچته کړه او مالک پیدا شو خو هغه له به ورکې، او که مالک پیدا نه شو ته غریب یې ستا شوه، او که تی نه اوچتې نو شر مخې خوري ضایع کېږي. نو حضور پاک نه مخکې یو مجلس کې تپوس د اوښ شوی و چې اوښ سره څه وکړو که چا ومونته وی ګوتې به نه وړی. نو دې سړي بیا تپوس وکړو الله رسوله که چېرته اوښ مې ومونته نو نبي علیه السلام ورته غصه شو. ولې ورته غصه شو؟ چې تاسو ما پوه کړی یې چې دا به نه اوچته وی. اوښ هغه زمانه کې داسې و چې چا به اوښ له ګوتې نه وړی، ځنګل کې به اکثر خلکو خپل اوښان پرېښي او بیا به څه موده پس ورپسې لاړل د ځنګل نه به یې راوستل. نو نبی علیہ السلام وفرمایل وی هغې سره خپل سپلیم شته، خپل نوکې ورسره شته، یعنې خپلې خپې ځان د درندګانو نه بچ کولی شي، ګیا له اوبو له ځان رسولی شي، او خپل مشک هم ورسره شته، د اوښ چې یو د لبوس کې هفتې پې ګزاره کېږي. نو د شرمخ نه ځان بچ کولی شي، د غلغدو نه ځان بچ کولی شي، د ضیاع احتمال پکې نشته چې ضایع به شي، او غړانګې اوچته د اونو نه هم ځان له ګیا را برابرولی شي، او په اوبو چې اوبه نسکي نو مریم نه.
نو دا به نو چته چې هغه سړي ته بیا تپوس وکړو نو پیغمبر علیه السلام مبارک غصه شو چې رضا ته مو چته وته بیا بوزي مطلب خو دا دی که مالک پیدا نشو نو دا به دا کور سنبال کې داسې به نه کې نو چې داسې قسمه مسله به د پیغمبر علیه السلام نه چاته معلومه شوه چې هغه به د شریعت خلاف وه نو حضور پاک له به غصه ورتله علما لیکي دې زمانه کې که اوښتې مومنته نو راولې به او اعلان به کې ځکه هغه زمانه کې رواج ده چې ځنګلو کې به خلکو دا غټ څاروي پرېښودل او چا به غلا کول نه اوس یې خلک غلا کوي بلکې ما دې زمانه کې په بعض علاقو کې دا رواج شته د یو ځل دې دید ته چا بوتلي هم ډېره غبره علاقې ته بین ورته وایي ډېره اوچته علاقه ده لرې هم ده اوچته هم ده ډېره لاره هم ورته خرابه ده او زه ډېر زیات په عذاب شوم تنګ شوم ځکه هغه ډېره لوړه ده ما کور سره رابطه کوله نو ټلیفون کار نه کوو چې بر یو غر ته وختو دا ګاډې به پکې داسې ته بلکل د افغانستان اخري سرحد دی نو ما چې کور سره رابطه وکړو ستا ساره داسې خو نمبر نه میلاوېږي کم ځای کې ما وی که یو ګام مې واغېشت نو اسمان ته رسه دونه اوچته یم نو هلته راته خلک ووې وی زمونږ غواګانې وي نو مونږ یې ځنګل ته وشړو نو وی دا پنځه او شپږ میاشتې او کال په ځنګل کې سري وی داسې هم شوي دي چې مونږ 5-6 کاله زمونږ نه غوا روکه شوې ده پته یې نه لګېدلې وی بیا هم چې مونږ تېره 2-3 بچي ورپسې را روانې نو هلته هم د خلکو رواج دی ځنګل ته غواګانې دغه وشړي هغې کې سري د اوبو انتظام همي نو څه موده پسې بیا راولي نو یو به پیغمبر علیه السلام په دې خفه کېده چې د شریعت یو حکم به کړی او بیا به هم د هغې چا خلاف ورزي کوله په دې به غصه ورتله دویم به پسې غصه ورتله په فضول سوالونو بعضې خلکو به فضول بېځایه سوالونه کول په هغې به غصه ورتله اوس هم بعضې خلک فضول او بېځایه سوالونه کوي یو مجلس کې د نبي علیه السلام نه دقسې فضول سوالونه شروع شي نو غصه شو نبي علیه السلام نو چې غصه شو د غصې نه وی شابه چې سب تپوسم خوښې رانه وکړي نو صحابو دا مطلب و چې ګینې دا غصه نه دي اسې راته وایي یو صحابي ورته من ابي پلار مې څوک دی هغه ته به خلکو چې کله جګړه به شوه نو خلکو به ورته خپل پلار نه یادو بل پلار به یې ورته یادو نبي علیه السلام ورته ابوکه حذافه ستا پلار حذافه دی حضرت عمر چې وکتل نبی علیه السلام ته د پیغمبر علیه السلام دا رګ مبارک سور شوی مخ مبارک یې پړسېدلي او رګونه یې پړسېدلي هغه پوه شو چې نبی علیه السلام خو د غصې نه مونږ ته دا خبره کوي ځکه دا اوس سوال دی چې پلار مې څوک دی خو چې د مور نکاح د چا سره شوي هغه پلار دی که حضور پاک فرمایي الولد للفراش وللعاهر الحجر وی چې د چا مور د چا په نکاح کې د دقه پلار دی بل چاته به نه نسبت کې چې د ما پلان کې پلار دی دا په شریعت کې ګناه ده نو نبی علیہ السلام چې حضرت عمر وتو قتل چې غصه دی نو فورا حضرت عمر وی رضینا بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا ورسولا اعوذ بالله یا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله په اسلام راضی او د جهت د دین نه اسلام زمون دین دی او په الله راضی او چې زمون رب دی او په نبی علیہ السلام راضی او چې زمون پیغمبر دی او د الله او د رسول د غصې نه امان نیسو د نبی علیہ السلام غصه مبارکه سړه شوه ولې بې ځایه تپوسونه خلکو کول اوس هم بعضې خلک بې ځایه تپوسونه کوي په موبایل کې موږ نه تپوس هم کله کوي په موبایل کې یو میسج راولېږي هغه پیغمبر راته وښایه هغه ښځه راته وښایه چې پلار یې پیغمبري او زوی یې پیغمبري او ورور یې پیغمبري او خاوند یې پیغمبري ما نه چا تپوس وکړو داسې ښځه وښایه چې پلار زوی رور او خاوند پیغمبري مې زه دنه یو تاسو کوم مې ته ماته داسې سړی وښایه داسې ښځه وښایه چې د هغه مامام پیغمبري او د ترور خاوند پیغمبري وی دا خو ماته پته نه لګي دا څه خبره ده د دې څه دغه دی د آدم علیه السلام څو زامنو یو زوی د څونو کال عمر کې وفات شوی موږ ته څه خبره د نوح علیه السلام څو زامنو د یو د انګیندې څه نومونه د زوی د ښځو او بیا د هغې د اولاد څه نومونه موږ ته څه خبرې موږ ته څه پته لګي مولانا بیجګر صاحب د خدای پاک وبخي هغه به وی د اسماعیل علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام د ګډه غوښه چا وخوړی دا چا خوړ نو علماء خو لیکلي دي چې غوښه یو ځای کې قرباني وشي لازمه خبره ده هغې علاقې فقیران غریبانان یې خوري هغه ښکاره د علماء لیکلي چې د مکې فقیرانو وخوړی
زمونږ استاد مفتی محمد فرید صاحب رحمه الله هغه نه زما مخکې چا تپوس وکړ وی صاحب بجلیګر مولوي صاحب چې دغه ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام د ګډ غوښې چوخ خوړی هغه وخندل مسکی شو وی هغه بجلیګر مولوي صاحب خوړلی دي ورته جا تا خوړلی موږ ته څه خبر یو موږ خو هغه وخت کې نو چې تا ته ووایو لکه دا سوال داسې اگر چې بجلیګر مولوي صاحب خو د خوشطبعه نه دا خبره کول او خوشطبعه انسان لیکن که داسې تپوسونه کوي چې شریعت سره د هغې څه تعلق نه دا په شریعت کې ګناه ده دې ته اغلوطات وایي حدیث کې راځي نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الاغلوطات بې فایدې تپوس یا دې له تپوس کول چې یو سړی چپ شي او چپ مې که که نه پړ مې کړم اوس غټ ملا دی زه به یې در اوس په دې ساعت کې پړ کړم زه به ترې اوس تپوس وکړم چې د ابراهیم علیه السلام د مور څه نوم و والله که چاته هم پته لګي کتاب نه دي لیکلي نو موږ ته څه پته لګي دا تپوس ته وکړي چې د ابراهیم علیه السلام د نیا د پلار څه نوم د مور د طرف نه او د پلار د طرف نه قسم دې کوه ته پته ولګي ځکه کتاب دا خبرې نه دي لیکلي او کتاب ولې نه لیکلي څه فایده پکې نشته د نوح علیه السلام کشته ده هلکه د دې کشتۍ څومره تختې وې موږ ته څه پته لګي خو غټه کشتۍ وه نو څونه انچه اوچته وه او څونه فوټه پلنه وه او څونه اوږده وه څه تخمیني بعضې کتابونو کې شته حقیقت حال نه یو رب العالمین خبر د موسی علیه السلام امسا ده څومره اوږده وه او څومره ډبله وه او کونټۍ امریک چې راته وه څومره وه موږ ته څه خبر یو تېره ورځ به یې کچ کم البته ته وویل موږ ته د بشیر جان پته نه لګي چې څومره اوږد دی او څومره پلن دی او څومره ډبل دی چېر وخت را سره دلته ناست دي نو موږ ته به د هغې څه پته ولګي بله ورځ به وایي چې د موسی علیه السلام د پټکي نه خراته وخوا چې پټکې زوله پللو څونه اوږد موږ ته څه خبر یو موږ خو نه دی کچ کړی بله ورځ به وایي چې موسی علیه السلام بله ورځ به وایي چې هغه د کم صندوقو جهاد کې تابوت هغه صندوق څونه اوږد او څونه پلن او څونه دن و زما وروڼو دا خبره مې دې پورې وکړه چې فضول سوالونه په موبایل د یو بل نه کول او یا د یو بل نه فضول سوالات کول د دې نه په شریعت کې منع شوې ده دا تپوسونه کوئ هم او که د نه وشو نو جواب هم وله مه ورکوه دا خپل وخت ضایع کول او د بل وخت ضایع کول هلکه د پلانکي پیغمبر د نیا څه نوم دی موږ ته د خپلې نیا د نوم پته نه لګي د هغه به راته څه پته ولګي دې باندې به حضور پاک غصه کېده دوه شو او دریم چې په عبادت کې بچا د حد نه تجاوز وکړو په هغې به م غصه کېده یو درې صحابه لاړل او د حضور پاک د بیبیانو نه تپوس وکړو چې نبی علیه السلام د شپې څنګه عبادت کوي بیبیانو وی د شپې خوب هم کوي او منځ هم کوي وی بیبیانو له ورځي که نه او کله بیبیانو له هم ورځي کله نه هم ورځي وی روجې څنګه نیسي وی کله روجه نیسي کله کوجه نیسي کوجی هغه درې واړه یو بل ته وایي یاره وی که پیغمبر علیه السلام د شپې خوب کوي او کله کوجی او بیبیانو لم وردی نو قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر هغه ته خدای مخکې وروسته هر څه معاف کړي نو خیر دی که دا کم عبادت کوي او مونږ ته خو معاف نشته نو مونږ به داسې کوو چې مضبوط عبادت به کوو نو یو وی زه به ټوله شپه منځونه کوم خوب به نه کوم ابل وی زه به بیبیانو له نه ورځم ښځو نه به ځان ساتم ابل وی زه به ټول عمر روجي نیسم کوجه کوم به نه د طالبانو ته ویم د حضور پاک عبادت ورته کم ښکاره شو او په خپل یې په ځان تقسیم وکړو هلکه تقسیم ولې کوې بیا هر یو له پکار دی چې داسې ووایي چې ښځو له به هم نه ورځو عمر له به روجې هم نیسو او د شپې به ټوله شپه خوب نه کوو منځونه به هم کوو نه په ځان یې تقسیم وکړو چې نبي علیه السلام مبارک کور ته راغی بیبیانو خبرې اورېدلې وې ورته یې الوې علیه السلام جومات ته لاړ او په منبر باندې کېناسته وی بعضې خلک دا خبرې کوي وی زما د قسم د الله په ذاتي چې تاسو ټولو کې د خدای نه زیات یریدونکي زه تاسو اورېدلي دي ما لیدلي دي لیس الخبر کالمعاینه رښتیا ووایه که درته بار بار ویم چې زلزلې به راځي زلزلې به راځي په دا یو غوږ به یې واورئ په دا بل به یې وباسئ خو چې جړق راشي نو د څلورم چت نه به م راټوپ وی بیا زمونږ یو طالب پکې د دویم چت نه راټوپ کړی مې لکه داسې به یا بل کېدی و یا نه نیکبخته د دویم چت نه دې راټوپ کړی نو چې راټوپ یې کړی نو دوی خپې ماتې روملی م خوږده ابه تلیم اسلام آباد ته یو سړي وي د هغه پنځم شپږم چت نه یو سړي راټوپ کړی راټوپ یې کړی لاړ سړی خو هغې باندې به یا مړ کېدی و یا به نه مړ کېدی نو ځان دې په زور مړ یو ډاکټر و زموږ باباجي به ته علاج کو نوم یې نالر لطیفه غوندې ده خو حقیقت دی نو د هغه ویښته نو نه د ګیري و نه د برېت و نه د سر مکمل
دغه کوساو انسان دې داسې خدای ډېر پیدا کړي. نو هغه به هغه ویږه چې په سر باندې به د ویښتو هغه ټوپۍ ښوده، هغې سره به د سر دا ویښته دونه باباجي سره زمونږ مینه وه، ښه قابل ډاکټر و د زړه چې کور ته به وله راته. ما ورته یو ځل ویل ډاکټر صاحب مې تا دا ویږه چولې دی، مې دا ویښته دی اچولي دي؟ نو هغه بیا ووایي دا ټوپۍ ده او دې کې ویښته دي هم یې اچولي دي. نو بیا ما ته وی یو ځل مې غسلخانه کې لمبل، نو وی ما چې لمبل نو دې کې تلی والي کېده، مریض راغلی و. وی ښځه مې ما ته وی چې مریض راغلی دی شابه زر روزه. وی ما چې ودرېږه ښه دی چې ځان خو وچ کړم جامې خو واچوم. وی بیا مریض تلی واله ښځه مې چې شابه زر جامې واچوه مریض مري لا ټیک دی وته. وی ما چې ښځې جامې مې اچولي خو هغه شی برابروم د سر هغه او ویږه هغه ټوپۍ برابروم مې ویښتو واله صبر وکړه. وی دا راته بیا وایي چې مریض مري بیخ دې ستا د هغه ویښتو وځي داسې روځه که نه. وی ما ورته وی چې راووتم چې مریض به یا مري یا به نه مري، خو که زه داسې ولیدم که نه نو ډټکه به مړی چې خدای دا څوک را نازل شو، نه سر ته وګوره بریتو ته وګوره بل ته وګوره اسې به یا مري یا نه، خو که زه داسې ولیدم بې ټوپۍ که نه خدای دا خو اسرائیل علیه السلام جوړه ماسې راورسېد. نو هغه زلزلې نه به یا څوک مړه کېدل یا د خلکو دغه نه ټوپونه ووال د کوټو. د حدیث لپاره مې دا خبره درته وکړه. د خدای زور خو مو لیده الله څومره د خدای زور، څومره لاندې دنیا 200 کیلومتره ده که 300 کیلومتره که 200 دي په ځمکه کې لاندې غرض ورکړه او ټوله دنیا وجړقوله. قسم دې که ته یو دیواله موړقې، که ته یو موټره موړقې دي کوله ورکې او الله څومره ابادي وجړقوله. خلک وی زلزلې راځي دا به راځي، ان زلزله الساعة شیء عظیم، او بیا د ټولو نه پس به د قیامت یو مضبوطه جټکه راځي. د قیامت هغې جټکې سره به نور سپومې ستوري او ځمکه ډلې وړې شي او ټوټې ټوټې به شي. دا الله ډېر لوی زور دی. نو خبره او دې پورې مې وی چې شی په سترګو ووینې جدا ده او چې واوري جدا ده. زه درته یم زلزلې راځي هېڅ پروا نشته، خو چې دې ولید او جړق یې درکړو یو د یو نه مخکې منډې وي او بل د بل نه مخکې منډې وي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی ستاسو کې د ټولو نه زیات د خدای نه یریدونکي ځم او عبادت هغه څوک زیات کوي چې د هغه په زړه کې د خدای یره زیات دی. او وی سره ده دی زه خوبم کوم او زه عبادت هم کوم د شپې، ښځولم ورځم کله نم ورځم، روجم نیسم او کله مې کوجمې. ولې؟ د وجود د باندې حق دی، د سترګو د باندې حق دی، دې له به د خوب مقور کې، د دماغو در باندې حق دی، دله به د خوب مقور کې، د ښځې در باندې حق دی، د هغې تقاضا به پوره کې، د خدای د باندې حق دی، روجې به نیسې، د وجود د باندې حق دی. نو کله به کوجم کې چې وجود ته دې تاوانونه رسېږي. نو په هغې نبي علیه السلام غصه شو هغه صحابو ته چې تاسو د حد نه په عبادت کې تجاوز ولې کوئ؟ ټوله شپه چې یو سړی منځونه کوي خوب نه کوي، علیه السلام به ورته غصه کېده. یو صحابي راغی نبي علیه السلام ته وی د الله رسول زما طاقت شته زه به ټول عمر روجې نیسم. وی نه ان لنفسک علیک حقا، داسې به نه کې. وی خله الله رسوله ښکلې روجې څنګه دي؟ وی بهترینې روجې هغه دي چې داود علیه السلام به نیولې، کان یصوم یوما و یفطر یوما، یو ورځ به روجه و یو ورځ به کوجه وه. او وی د ټوله شپه به عبادت کوم. وی داسې به نه کې، وی د شپې خوب هم کوه او عبادت هم کوه. نو په دریو څیزونو به نبي علیه السلام له غصه ورتله، یو چې ګناه به ولیدله، دیم په فضول سوالونو، او بل چې چا به په عبادتونو کې د حد نه تجاوز کو په دې به غصه ورتله. او دا غصه محموده ده، یا کافر ته او مشرک ته او منافق ته به غصه کوله. قرآن شریف کې الله فرمایي یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم، کافران او منافقانو سره جهاد وکړه او سختی ورسره وکړه، غصه شوته. جهاد هله کېږي چې د انسان په زړه کې دشمن ته غصه راشي، چې کافر ته په زړه کې غصه را نشي نو جهاد څوک نشي کولی. لومبی به غصه راځي د هغې نه پس به جهاد کې. دا قسمه غصه دا جایزه ده، خو د دې ګورې خپل حدودات دي، او د دې نه علاوه نور قسمه غصې هغه ګناه ده. ولې؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه یو ځل تپوس وشو د حضور پاک نه د غصې د پهلوان متعلق، پلان کې پهلوان. نو په هغه موقع فرمایل وی بد پهلوان هغه لیس البطل بالسرعه، چې خلک پردی وي دا پهلوان نه دی. پهلوان څوک دی؟ الذي یملک نفسه عند الغضب، چې د غصې په وخت ځان قابو کی.
او حدیث پاک کې راځي چې چاله غصه ورله د ځان قابو کو نو د قیامت پر ورځ بدله الله خپل رضا ورکي. او بل حدیث کې راځي چې یو انسان له غصه ورشي، دا ګوره دا خرابه غصه، دا ښه غصه نه، دا خرابه غصه. خو غصه چې سړي کې نه او سړی به بې غیرته وي. بیا لکه یو سړی بر راځي او په ښځه به یې لاس کږدي او دی به غصه نه کوي، دا ښه غصه ده. یا یو سړی به راځي مال به دې تختی، دی به غصه نه کوي. یا یو سړی به راځي او دته به د ښځې او د لور پیغورونه کوي، دی به غصه نه کوي. دې وخت کې غصه پکار ده چې ستا د مال حفاظت وشي. دې وخت کې غصه پکار ده چې ستا د ښځې حفاظت وشي. دې وخت کې غصه پکار ده چې ستا د وجود حفاظت وشي. یا یو سړی پیغمبر ته خدای ته قرآن ته بد رد او کنځل کوي، ته به غصه نه کوي. دې وخت کې غصه پکار ده چې د دین حفاظت ته پیوشي. خو طریقې کار بدل دی، طریقې سره به غصه کوي. بهر کیف هغه غصه چې کما ناجایزه ده، هغه غصه نبی علیہ السلام یادوي چې چا غلطي وکړه مثلا او تا نه معافي غواړي او ته هغه ته هغه غصه ختم نه کې، نو حدیث کې راځي د قیامت په ورځ به تا د حوض کوثر د اوبو نه الله محروم کړي، هغې نه به محروم شي. یو سړي غلطي وکړه تعالی راغی او تا ته ما معاف کا، زه معافي غواړم، وایي ښه ما وبخلې، معاف دې نه کو. نبی علیہ السلام فرمایي قیامت پر ورځ حوض کوثر اوبو نه به محروم کړم. د نبی علیہ السلام مبارک څومره خطرناکه خبره ده. او یو سړی د غصې طاقت لري چې دې جاری کم، لکه یو غلام نوکر غلطي وکړه او د دا طاقت ته چې سپېړه ته وباسم او د بیا هم غصه وخوړه، نبی علیہ السلام فرمایي قیامت پر ورځ به له خدای اجازت ورکي، اختیار به ورکي چې څومره حورې دې پکار دي ځان سره واله بوځه. غصه خوړل دا زمونږ مشرانو کړي دي، دا صحابو کړي دي، دا زمونږ پیغمبرانو کړي دي. او زه درته یو دوه درې مثال اخلم. حضرت یوسف علیہ السلام کوي ترونو ورته داسې وخت کې بنده له پرونو غصه راځي که نه راځي؟ څومره غصه. لیکن الله روز د کوي نه لاړ مصر ته، رونو انتهایي زیاتې ورسره وکړه. ځکه دې ماشوم دی راکوټی دی او د پلار مینه ورسره زیاته ده. اوس هم د بعضې رونو خصوصا چې بیرني رونی نو دا کم پلار مو چې یو بچي سره مینه زیاته وي نو دا نور رونه پرې غصه چې ډېر زمونږ د مهرني رور سره یې ولې مینه زیاته ده. دا مینه د زړه د اختیار نه، د زړه نه باري د اختیار نه، په دې خدای نیول نه کوي. د حضور پاک نه حبیبیانې وي او په ټولو کې عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها سره مینه زیاته وه. بیا به هم وي چې هغه خپل عدل او انصاف به کو، تقسیم به کو، وی اللهم یا الله وی دا خو هغه دی چې تا په ما کم شی لازم کړی دی الله او زما کم وس رسي، نو هغې کې خو زه خپل انصاف کوم. خو خدایا لا تلملی فی ما تملک ولا املک، خدای چې کم زما د زړه زیاته مینه ده یو بیبي سره، هغه ستا اختیار کې زما اختیار کې نه ده، نو که هغه یو سره زیاتې بل سره کمې خدای په هغې مې مه نیسې. نو بعضې وخت کې داسې وشي چې د یو انسان مینه د یو زوی سره زیاتې د بل کمی، دا خو د زړه شی دی، په دې کې نه خدای نیول کوي او نه بنده له څه خبره پکار ده. نو د حضرت یعقوب علیه السلام د حضرت یوسف علیه السلام سره مینه زیاته وه، نورونه پې خفه و چې دا ولې. نو یوسف علیه السلام یې په بانه بوته او په کوی کې وغورځو او پلار له راځل یو شرمه خې راوسته، وی مونږ خو لوبې کولې انا نلعبو، مونږ لوبې کولې او زمونږ دا رور چې دی اکله الذئب، هغه شرمه وتښتو او کمیس یې وله د ګډه چیلۍ سارانۍ ښکار کړې وه، د هغې په وینه کې هغه کمیس وله رنګ کړی و او هغه کمیس یې وله راوړو. او بعضې مفسرینو لیکي چې یو شرمخ یې م راوسته، وی دې شرمخ ستا زوی خوړلی. یعقوب علیہ السلام پیغمبر هوښیاره مې ګوره ډېر زیات، الله د امت نه هغه زیاته پوه او عقل هم ورکړي چې وی کتل هغوی نه غلطي شوې وه، هغه دروغګوره عقل نه باید، دروغجن سړي نه عقل تښتېدلي. هغوی چې د کمیس ایستی و روغ کمیس و، چې کمیس ته یې وکتل دی نه ستوڼی شلېدلی و او نه یې ګریوان شلېدلی و نه یې لمن شلېدلی وه. نو یعقوب علیه السلام یې ډېر هوښیار شرمښ و، زما د زوی نه یې ګوره روغ کمیس ایستی دی، چې زما زوی یې خوړه نو دا کمیس نه شلېده. او بیا شرمخ ته ووی چې تا نه تپوس کوم زما بچی دې ولې خوړلی دی؟ دا د ده معجزه وه. شرمخ خبرې شروع کړې، ورته یې وی ای یعقوب په دروغه دوی لګیا دي، په موږ د پیغمبر غوښې خوړل خدای حرام کړي دي، موږ د پیغمبر غوښې نه خورو. الله هغه شرمه تړه کې القا واچوله چې ستا د زوی نه خو پیغمبر جوړېږي. د مصر په بازار کې خرڅ کا او قصه دې جوړېږي چې جیل ته لاړ او د جیل نه پس بیا راووت، زلیخه پې عاشقه شو او بیا بادشاه جیل ته ولېږه او د جیل نه راووته او الله د مصر بادشاه که هغه اوږده قصه درته نه کړو. مصر بادشاه شو نو قات راغلی،
خلق بتلل او یوسف علیه السلام با غلا محفوظ ساتله خلق له به ورکوله. نو یعقوب علیه السلام دا نور بچی د یوسف علیه السلام رونه لاړل غلې پسې. هغه خو تاج اچولی دی، هغه په تخت شاهي باندې ناست دی، د هغه خو ښایسته لباس دی. نو دوی ونه پېژن چې دا زمونږ غرور یوسف دی. دې خو وی کوي کې م غورځولی دی، مړ به د خوراک اوبه څښاک انتظام یې نه کېږي او په شال کوي کې د لازمن به دې مړ شوي، هډوکې به هم خورې شوي، منځ کې خو په تخت ناست و. خو هغه دا رونه وپېژندل. ګڼ کسان چې وي نو چې یو هم بنده وپېژني د نورو پېژنګل ورته کېږي. او دوی خو په خپلو زړو شکلونو جامو کې او هغه خو نوی لباس کې یو هم تاج هم په سر و ویې نه پېژند. یا هغه سره پیغمبري ده، الله ورته معرفت وکړو، جارونه یې وپېژندل. رونه خو پیغمبران نو دا چلی وکړه چې هغه غلې ملې وله ورکړې. نو ورته یې بل خو څوک کور کې پاتې نشته، غله در کوم د نور هم که څوک رونه موړ هم پاتې دی. وی او یو زور دی زمونږ مېرنې بنیامین یې نوم دی، هغه کور پاتې دی. وی ها د هغه غله موله ورکړې. او نوکرانو ته وی دا دوی چې کم جمع پونچي پیسې میسې راوړي دي دا وله دې بوجو کې بندې کړې. دی به ځي دا پیسې میسې به وګوري، نو لکه به ما سره مینه پیدا شي چې د مصر باچا خو ډېر ښه سړی دی، دا د غلې هم راکړه او پیسې واپس کړئ، نو بیا به زر راځي. اوس که دا پیسې ورته واپس نه کړې نو بیا به زر نه راځي، او چې پیسې واپس کړي نو پیسې خو سره دي که نه، نو مال خو په پیسو میلاویږي، زر به راشي. کور ته چې ورته وی ورې تاسو ما تاسې نه دروغ نه ویلي چې بل رور هم شته. وی نه نه قسم دی چې زمونږ یو بل رور شته. وی ښه بل دله چې راځې هغه رور به راولې. زه وګورم چې رښتیا وایه که دروغ وایه، او که هغه رور هم رانه بیا به ګورو سره، یو دانه به هم نه درکړو. دې سنګ واپس لاړل. نو هغه بابا وی ډېر ښه باچا و، یعقوب علیه السلام ته وی دا دونه غلې راله راکړه، او بابا د بنیامین صاحب راله راکړه. ښه بچې ډېره ښه ده. ګوره یعقوب علیه السلام څومره صابره دی، څومره صبر یې وکړه. بچو دی غوسه ونه کړه. که بل پلار وي نو کم از کم روانه خو به یې کړې وه چې شرمه خبرې وکړې. کمیس روغ دی نو غوسه به ورتله که به نه ورتله، لیکن د خدای پیغمبر دی بس غوسه نه کوي. هغه ته پته ده چې د الله را طرف نه پای او ما یو ازمایش دی، بس اوس یو ازمایش راغلی دی څوک کوم. اصله دا رونه نور نقصان وسونه کې دا بچي مې که زه نور دوی را ټینګوم نو ما ته ضرر ونه رسېږي. زما بلې ښځې ته چې کومه دویمه ښځه دی میره مور ده هغې ته ضرر ونه رسېږي، او زما بل بچی دی بنیامین هغه ته نقصان ونه رسېږي. هر څه یې په زړه تېر کړل، صبر یې وکړه، غوسه یې ونه کړه. انجام او نتیجې ته اوس ګوره چې دی لاړل. بابا ډېر ښه سړی دی. ښه بچې چې کله د بنیامین صاحب راکړه بابا، ښه چې کله یې بوجه وسپړ دی بابا دومره ښه بادشاه چې هغه پیسې هم راته واپس کړي دي. چې غله خلاصه شوه وی موږ زه نوره غلطې راوړو. ښه بچې ځای لاړ شئ، ګوره پیسې هم دا دي شته، پیسو ضرورت هم نشته، هغه هم واپس را کړي دي. بابا موږ ته ویلو چې بل زوی به راکړولی بنیامین. نه 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 داسې نه کېږي، مخکې مې دله یوسف درکړ نو هغه خو مو کویت هغه خو مو مړ کراله، نو اوس دې درکړم، دا چېرته کېږي؟ په ده خو زه د ده یادم تازه کوم او د یوسف مینه هم پې ماتوم. ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، په تاسو مخکې یوسف سره څه کړي دي، اوس دې دله درکو. وی نه بابا قسمونه خوري پامرم پارم دا نشته، نشم درکول، دې نه درکو. خیر وی قافلې نه تپوس وکړه. بابا دروغ خو نه وایو دلته، ټولې قافلې په مخکې مونږ ته دا خبره. خیر پلار یې مجبور کړ چې مجبور یې که قسمونه قرآنونه یې ورته وخوړل. هغه زمانه کې چې کم قسم یې مونږ ورته قسم قرآن وایو، هغه زمانه کې قرآن یعنې خط مضبوط قسمونه یې خوړل. دی ورسره کړ. ای بچې ګورې خیال ساتئ او دا بچې ماشوم راله برباد نه کړې، او زه په الله مې بروسه لاړ شي. نو چې دې سنګ بوت بنیامین، نو یوسف علیه السلام بیا دوی دا غله ورکړه. چل کوي اوس چل. د شپې چې دي سملاستېدل وی دوه کسان په یو کوټه کې سملاوی، دوه نو دوه ورونه لاړل. بنیامین یوازې پاتې شو. نو دو جاړل. وی ولې جاړې؟ وی ګوره چې خپل سکرونه نو دوه یو ځای شو، او زما هم یو سکر ورو یوسف که هغه جمع دی ما سره به موس کوټه کې یو ځای ملاس. یوسف صاحب هم ورته وی نه فکر مه کوه، د خدای ډېر نیک انسان یعقوب علیه السلام پیغمبر زوی ما سره به سم کوټه کې ځان له ورسره سم لاس
ټول الې ورته وویل ورورې غږ به نه کوې زه ستا غرور یوسف یم خو غږ دوی ته مه کوه او دته تا څه په چل ول پاتې کومه ته به غږ نه کوې وی ښه سهار وختي چې غله ورکړه نو چې کوم د جام و جام د سپینو زرو څوک یادي څوک د سرو زرو هغه جام یې وي د بنیامین په دې بوجۍ کې ورته پټ کړې ای ورته پټ کړه چې بوجۍ سنګ وتړلې نو هغه سړي چغه کړې قافلې والا ودرېږئ غله یې تاسو غلا کړې ده دوی یوازې نور هم ډېر خلک انکم لسارقون هغې وی نه مونږ خو غله نه یو وی د بادشاه جام روک شوی دی وی نه مونږ نه دی پټ کړی وی ښه قانون بسې که د چا په بوجۍ کې پیدا شو وی قانون زمونږ د خپل د پلار قانون دا دی چې څوک چا غلا کړي هغه غل هغه سره بیا غلام مری وي نو که د چا بوجۍ کې جام روت اب ستا غلام وی ټیک ته خبره وی یو نو لاول د بنیامین بوجۍ نه سپرده چې دې شک به پیدا شي فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه نور بوجۍ وسپرده نه راخیږي چې د بنیامین هغه وسپرده جام پکې راووت څنګه وی ته نه یاره وی که ده غلا کړې ده که نه وی ردې ورورو یوسف وی هغه هم یو وخت کې غلا کړې ماشومان په دې ماشوموالي کې کله کله چې د یو بل نه غلا نه هسې پټول لا پټول کوي هم بعضې علما وایي چې دروغ الزام دی یوسف هم لکه پټاو ساته لکه الویمه خو اوس خبره ښکاره کېږي وی دې نه درکړو قافله واپس کړه مشرور یهودا هغه وی تاسو ته پته ده چې یعقوب علیه السلام پلار زموږ نه کلکه وعده اخیستې ده هلته کې یوسف غورځولی و کوی ته او د دې مشر ورور بیا مو سره پوره سلا نه وه د نورو نه مجبور دلته بنیامین پاتې شو زه خو نه ځم زه یې زما پلار ده تاسو زه نه ځم او ټول البته وایي چې دوی دې غلا کړی و جام یې پټ کړی قافله واپس راغله ورته ویې زوی دې غلا کړې ده وابیدت عیناه من الحزن وهو کظیم سترګو رڼا د غریب تلې ده سترګې تکې سپینې پاتې دي نظر پکې نشته دې دله خو خیر یقین راغی ځکه قافلې والا ورته الوې چې واقعي بنیامین ستا زوی جام پټ کړی و بس هم بادشاه ته په غلامۍ کې پرېښه څه موده پس حضرت یعقوب علیه السلام بچو ته وایي وی بچو لاړ شئ له غوندې د یوسف معلومات هم راله وکړئ او د بنیامین هم وکړئ دغه یهودا هم وکړئ وګورئ لکه چې ته خدای را پیدا کړي زه خړون شوم په سترګو په ژړا ورپسې الله یې د داسې ازمایښت نه مسلمان وساتي چې دې لاړل ورپسې یوسف علیه السلام دغه ورته وایي کور والا ورته وایي جړل به وی تالله تفتح تذکر یوسف وی همیشه یوسف یادې بل به شی وایي دا څه کې وی انی اشکو حزنی بسی و حزنی الی الله تاسو ته خو زه څه نه یم خپل رب ته فریاد او انشاءالله چې ما له خپل بچي دې غېږې له خدای راوړي دا به الله کوي چې دې لاړل یوسف علیه السلام ته ودرېدل ای یوسف ای بادشاه پېژنې خو یې نه پلار مو په سترګو ړوند شو هم یوسف پسې هم ده پسې مهرباني وکړه په موږ احسان وکړه د خدای خاطر وکړه دا بچی راکړه نور مې پلار د ټینګې نه دی بس یوسف علیه السلام تاج لرې کړ وی تاسو ته پته ده چې د دې بنیامین نه مخکې تاسو یوسف سره څه کړي هغې ورته وکتل او دومره ښکلې خو بل څوک نو دا خو ما معلومېږي انک لانت یوسف وی ته یوسف یې څه وی او زه یوسف ما باندې الله احسان کړی او زه یې داسې وکړې کمیس یې وله ورکړم وی دا یو څه زما د پلار په مخ یې ور واچوې خدای به یې جوړ کړي معجزه شوه د پیغمبر قافله چې را روانه شوه نو یعقوب علیه السلام بیا وی انی لا اجد ریح یوسف لولا ان تفندون که ما ته د لیوني نسبت نه کوې که نه نو د یوسف خوشبویي را باندې لګي اوهو تالله تذکر تفتح یوسف بیا یوسف یادې ته ته څه کې پرېږده یوسف کم ځای دی نه وی ما د یوسف خوشبویي لګي قافله چې راله کمیس یې راواغېسته او د یعقوب علیه السلام په مخ یې ور واچو فرتد بصیره نظر یې ولګېد وی ما درته نه وې چې په ما د یوسف خوشبو لګي او ورونو ته یې وی تاسو هم راځئ او زما مور و پلار هم راولئ لاړل ټول مصر ته الله عجیبه منظر دی یوسف علیه السلام د پلار استقبال کوي بهر تخت شاهي لګولی دی ټول وزیران
او مشیران ګیر چاپېره ولاړ دي د سلطنت. مصر راوته دی چې نن به د زوی او د پلار د دو پیغمبرانو په شلګونو کاله پس ملاقات بکېږي. او تاسو یقین وکړئ یو تفسیر کې مې وکتل چې الله ته د اسمان فرشتو درخواست وکړو چې الله اجازت راکړه چې دا تماشا خو لګو چې دا به څنګه ملاقات کېږي دونه موده پس. یعقوب علیه السلام سره درونه ورغه او چې څنګه ورغې نو سجده یې ورته وکړه. قرآن شریف کې مخکې راځي دی خوب لیدلی اصل د برونو هغه نفرت د هغه خوب د وجې نه زیات شوی. انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين چې یو لستوري او نور او سپومې ما ته سجده کوي. دا هغه زمانه وه چې د الله نه ما سوا د تعظیم سجده غیر الله ته جایز وه. عبادت هر وخت کې منل تعظیم جایز ده. سجده یې ولګوله او ورته څه وایي بابا هذا تأویل رؤیایا وی دا زما د خوب هغه تعبیر و. رونه خو پوه شو فورا یوسف علیه السلام ته وایي معافي غواړو مونږ غلطي در سره کړې مونږ پی کې غورځولې مونږ معافي غواړو فورا. که بل رور وې څه به وې جیل کې واچوي. اوس دغه یو بادشاه دی مور پلار به یې راغوښتي او خپل سکر ور به یې ځان سره کړی بابا دا چې ته معاف کوم دی خو په خپل وس زه وجلی یم او داسې وج مرګ چې کوي کې وغورځوله دا د سخت دی مرګ نه معاف کوم بالکل یې نه معاف کوم. تالله لقد آثرك الله علينا فإن كنا لخاطئين زمون قسم په خدای یوسفه چې تعالی الله په موږ بهتري درکړې ده. غلطي زمونږ ده موږ زیاتې کړې دي. دومره هم ورته نه وایي چې دا مو ولې کول. دومره هم ورته نه وایي چې رونو رحم مړه کې نه راته ای رونو زم وجلم پلار باندې رحم نه راته زما په مور رحم نه راته ای رونو اسې به م وجلې وما دومره ظلم ما سره کو زما د وجې پلار او مور هېڅ غږ یې ونه کا. یغفر الله لكم وهو ارحم الراحمین ورته وایي ځای خدای مو بخه هېڅ پروا نشته. نه یوسف علیه السلام غصه وکړه او نه یعقوب علیه السلام غصه وکړه. رب العالمین دواړو له کوم مقام ورکړ دواړه خدای یو ځای کړل. مصر ته راوستل مصر ته خاریې ته او د مصر بادشاهي ولا خدای ورکړه او د هغې رونو نه خدای پاک د یوسف علیه السلام د یعقوب علیه السلام د 12 بچو نه خدای د بني اسرائیلو په شکل کې یو مضبوط قوم پیدا کړ چې د دنیا پیغمبران هغې کې خدای پیدا کړي دي. په بني اسرائیلو کې یو نه د دنیا پیغمبران پکې الله پیدا کړ تر د والا هغه د یعقوب علیه السلام نه واخله تر د دغه پورې عیسی علیه السلام پورې ټول پیغمبران دي له خدای پیدا کړل. یعقوب علیه السلام نه پس یوسف علیه السلام یوسف علیه السلام د پس بیا څوک دی دا څه ورته ویل کېږي دا ټول الله تعالی په دوی کې پیدا کړي لاندې چې څومره پیغمبران دي یو قوم ته یو پیغمبر. یعقوب علیه السلام د پلار نوم اسحاق او د اسحاق علیه السلام د پلار نوم ابراهیم علیه السلام. دا ټول د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې راتلل. او دی خوا یو بل پیغمبر د تخیم چې هغه غصه کړې ده په یو موقع اگر چې هغه وخت هم د هغه غصه جایزه وه خو تیزه غصه یې وکړه. دلته کې یا یوسف علیه السلام غصه ونه کړه خدای ته څه چې جوړ کړه هم پیغمبري هم بادشاهي پلار هم میلو شو رونه هم میلو شو. بل پیغمبر وره موسی علیه السلام لا پیغمبري ورته نه ده میلو شوې. فرعون په کور کې ماشوم لوی شو او قوم خو هم دقه بني اسرائیل ده یعقوب علیه السلام اولاد. اسرائیل د یعقوب علیه السلام لقب. دوه کسه لګیا دي په جګړه دي یو د فرعون د قوم دی یو د یوسف د موسی علیه السلام د قوم دی. هغه فرعونې د موسی علیه السلام په قوم زیاتې کوي. هغه راغی موسی علیه السلام ته آواز وکړي ای موسی راشه دا سړی په ما زیاتې کوي ځکه د موسی علیه السلام به دغې وخته پورې خلکو ډېر قدر کوم که د فرعون په زویوالۍ نیولې د فرعون کور کې لوی کېده او بني اسرائیلو به هم په دې باندې لږ ډاډه شوي وي زموږ د قوم یو هلک چې دی نو هغه د فرعون په کور کې لویږي. وی راشه موسی علیه السلام ورغی فرعوني ته وایي وی دا څه کوې ظلم کوې وی لرې شه ستا پکې څه دي دا خو زموږ غلامان دي او خادمان دي د بني اسرائیل موږ کوو په دې خدمتونه ټټۍ به هم پې صفا کوو او چې موږ څه غواړو به کوو. موسی علیه السلام خو پوهېږم زما قومي دی دا خو تا ما ته نسبت وکړو چې بني اسرائیلو باندې به موږ دا دغه چل کوو بس نه سمېده څوک یې اوچت کړو په داسې ملی ووم
په د حملې وو بس هغه پرېوت مړ شو خو د موسی علیه السلام څوک لکه بشیر جان چې چا لته ورکړي په هغه ځای باندې سړی مړ شو پرېږده دې مراقبه دی دې مراقبه دی بشیر جان مراقبه ها بهر کیف سړی مړ شو چې مړ شو پته ونه لګېده چې چا مړ کړ موسی علیه السلام ګوره غوسه اوس دلته وکړه سخته غوسه او غله فطري تقاضا وه چې غوسه ورله ځکه د هغه قوم یې یاد دا زمونږ غلامان دي ښځې زمونږ وینځې دي مونږ به کوو پې خدمتونه غوسه ورله اوس د سړي تحقیق شروع شو چې دا د فرعون د قوم دا سړی چا وجلی دی یو ته الله خبر دی یو ته وجونکي چې موسی علیه السلام یو هغه بني اسرائیل هلک غږ ونه کړي نه نه وی سار له هغه بني اسرائیلي چې هغه هلک بل چا سره انختی دی په جګړه وی دلې اواز ورکړه موسی علیه السلام له ای موسی راشه که نه پرون هغه بل والم نن مې دې وی او هغه هلک خو پې شو چې دا پرون له انجام جوړ ده کړی خبره خو واورېده موسی علیه السلام راغی چې راغی هغه بل ته وخوشتې څوک یې نیغ کړو هغه زر منډه کړو خدای دپاره دا څه کې پرون جوړ هغه یو هم تا وجلی دی ما هم وجلی او موسی علیه السلام د خپل قومي ته وی تم ظالمې کم بخته پرون دې راماندې یو ملک اوس راماندې بل ملک خبره د فرعون دربار ته ورسېده میټینګ وشو فیصله وشو چې موسی علیه السلام ګرفتار کړي موسی علیه السلام له یو نیک سړي په مجلس کې اتیا ولا راوړه ستا متعلق میټینګ وشو خپې بلې خپې ووت په زړو جامو کې ووت نه سامان شته نه بل څه شته او د مصر نه مدینه پورې پیاده لاړ او چې هلته ورسېد مدین ته ډېر ستړی دی او ستومانه دی او الله ته درخواستونه شروع دي رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر خدای ستا خیر ته محتاج یم خیر خو ته په خلکو نازلې هلته یو کویو او کوی نه خلکو اوبه رسېدې یو غټ کویو په مدین کې اوبې ترې رسېدې یو دوه جینکې ولاړې دي اخوا خپلې ګډې چیلې دي ومن دونهم امرأتان تذودان ګډې چیلې نه راپرېږدي هغې خلکو ظالمانو چې خپل څاروي اوبه کړل یو غټه تیږې په کوي د پاسه کېښوده ولاړه موسی علیه السلام جینکو ته وی تاسو څه کوئ وی موږ به هله ګډې چیلې اوبه کوو چې دا خلک خپل سړي اوبه کړي سړو سره یو ځای نه حیا وه پکې سړو پکې تیږه کېښوده او لږې غوندې اوبه په هغه خوړ کې پاتې شوې هغې دې جینکو ته پرېښوده لږې وې موسی علیه السلام در راپاسې تیږې لرې کړه او ښه مضبوط طریقې سره یې بورقې راویستې هغه بورقه چې لسو کسو به رایسته حوض یې ورته ډک کړو جینکو اوبه خو څاروي سیراب کړل لاړې جینکې خو پې پې شوې پلار یې شعیب علیه السلام و دا جینکې د شعیب علیه السلام لوڼه ای بابا یو هلکه مولید داسې معلومیږي مسافر ځکه دلته د کابل کسې مونږ یې پېژنو د پنجاب کسې مونږ یې پېژنو د بلوچستان کسې مونږ یې پېژنو د خپل وطن خلک او د بل وطن خلک پېژندلی کېږي مسافر دی څوک او ډېر داسې بې څوک هم دی او بابا هلته یو اونې لاندې سم لاسته یو شری ودی دا یو جینۍ ورپسې لاړه او موسی علیه السلام دقسې د اونې لاندې په سوري پروت دی او سر ته یې کاڼی ښودی غوسه یې کړې ده که نه غوسه یې نه وه کړې الله د الله حکمتونه دي پکې خو ظاهري خبره درته کوم چې راله بابا مې دې غواړي هغه مزدوري درکوي تا مونږ له ګډې چیلې سیراب کړي وی ښه دی هم محتاج و چې څه شي اوس خدای پیدا کړي ده خو د خدای دپاره کړي خدای دپاره یو ملک او بیا څوک پیسې درکوي مغشتې شي هغه چې دې ورپسې د جینۍ ته مخکې ده نو باد راغی د هغه جینۍ دغې وړه خوله لمن د خپې ښکاره شوې جینۍ ته وي ما نه رستو شه تا د خپې ما ته ښکاري ما ته شانې اشارې را کوه ښیته طرف ته تو شه او ګس طرف جینۍ به ورته اشارې ورکولې شعیب علیه السلام له ورغی چې پوره قصه یې ترې واورې دا پې پوه شو چې دا څوک دی ورته وې داسې کار وکړه چې ما سره 8 کاله پاتې شه که 10 کاله پاتې کېږي هم ستا خوښه ده نو دې جینکو کې بدله یو جینۍ درکړم او هغه جینۍ هم سپارش وکړو وی بابا که مزدور نه شي که نه نو دا ډېر مضبوط پهلوان او امانتګر سړی معلومېږي پهلواني خو موږ د بورقې نه معلومه شو چې بورقې راوویسته او امانتګري دې نه معلومه شوه چې په لاره زمانه مخکې شو چې ما ته یې نه کتل موسی علیه السلام یې ډېره ښه نو 10 کاله موسی علیه السلام د شعیب علیه السلام سره خدمت گزار پاتې شو 10 کاله یې وله ګډې چیلې ورسره وله 10 کاله یې ورسره نوکري او خدمت یې ورسره وکړو دا ولې هلته یې غوسه کړې ده د یوسف علیه السلام
هغه صبر ته وګوره. او دواړو کې د خدای حکمت دی. ګورئ دا نه وایم چې غصه ناجایزه وه، غصه د دم هغه وخت کې یو فطري تقاضا وه چې غصه وکړله، لیکن د دواړو ظاهري انجام ته وګوره. غصه د الله دپاره وکړه، دنیا دپاره مه کوه. غصه جایزه وکړه او غصه جایزه نی بالکل چې غصه ونه کې. او بعضې موقعو کې ډېرې فایدې راوځي. زموږ حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو مجلس کې هغه بلا حاسدینو، مولیانو کې حاسدین ډېر، علماو کې الله دې رحم وکړي. خدا یو فوټې دا شی په بعضې مولیانو کې وي چې الله خدای ښه علم ورکړي، دا نور بعضې مولیانو حسد ورسره پیدا شي. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وسلم د خلکو حسد ډېر زیات و. یو ځای کې تقریر کو، یو سړی ورته پاڅېد، هر قسمه خلک یې، نعمان یې نوم و د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. نو ګوره څومره سپکه او ښه خبره یې ورته وکړه. وی چې ښځه کونډی نو په نکاح به یې ورکوې که نه؟ شریعت څه وایي؟ یو که د ښځې خوښی نو په نکاح ورکول پکار دي. وی ستا مور کونډه ما تېره په نکاح کړه. دومره سپکه خبره. اوس که بل سړی وی که نه نو کوتک به یې اخېستو په دا مازدیګر به یې واجب. دا خدای به خو بس دا ستا د خولې ستا خبره ده. لیکن حضرت امام ابو حنیفه صاحب ورته څه وایي؟ وی خبر دې ټیک وکړه، زما مور کونډه ده، عاقله ده او بالغه ده، زه خو د هغې د اجازت نه بغیر مور تاله په نکاح نشم درکولی. صبر وکړه، تقریر ختم کړم، لاړ به شم، تپوس به ترې وکړم، ته راته خپل ځان ښایې ته څوک یې؟ نو که زما د مور تا سره خبره جوړېدله بلکل به درته په نکاح کړم. صبر یې وکړه، غږ یې ونه کړ. سړی چې سینګ لاړ د مجلس نه روان شو، هلته ټاک چې را پرېوت دا سټ یې مات شو، خدای مړ کړ. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته چا وی سړي خو سټ څاروي نه پرېوت او سټ یې مات شو. وی دا د ابو حنیفه صبر و. دې د ابو حنیفه صبر. زموږ مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه یو ځای کې تقریر کوو، مخالفین خوشته. یو سړی ورته وایي ای کافره ولد زنا، لږې په قلار خبرې کوه، چټ یې وله راولېږه. چټ چې چټ یې راولېږه، که زما غوندې سړي ته څوک دا ووایي نو غوسه ورځي که نه ورځي؟ نو موږ هم د چا څه نشو کولی، الله ته به لاس اوچتو، لاس به الله ته اوچتو. خو مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه چې خط وکړ، وی دی کې ما ته یو سړي 3 خبرې لیکلې دي. یو یې راته کافر ویلی دی، نو زه خو مسلمان یم، خو که د هغه په ذهن کې بیا هم زه کافر یم نو ستاسو مخکې د کلمې شهادت ویم، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اوس مسلمان شوم، زه ټیک شو د هغه په ذهن کې، خبره ختم. او یې راته ولد زنا ویلي دي چې ته د زناکارې زوی یې، پلار دې خپل نه دی. نو دا شکر دی چې په دې مجلس کې یو 2 باباګان ناست دي چې زما د مور د نکاح ګوان دي، زما د پلار مور کې نکاح شوی، پلانکې بابا پلانکې بابا ګوان دي. هلکه ټیک ته هغې وي. او وی دا خبره هم ختمه شوه. او یې درېم راته وایي چې په قلار خبرې کوه. نو زه خو د چا نه حق خپل قرض نه غواړم چې په قلار یې غواړم، ما نه خو چا پټې نه دي چې په قلار یې غواړم. زه خو د دین خبرې کوم، امر بالمعروف نهی عن المنکر وعظ نصیحت کوم. نو دا په قلاره نشم کوی، دا به ښه په غوسه کومه. صبر کوه، صبر. یو حدیث پاک کې راځي چې څوک چاته کنځل کوي او دی پې غلی دی، نو فرشتې د ده د طرف نه جوابونه ورکوي، ستا په دی فرشتې لګیا دي جواب ورکوي. او که چرته تا جواب شروع کو، فرشتې وایي مونږ خو ستا له طرف نه ښه مضبوط جواب ورکو، خو زه تا خپل انتقام په خپله شروع کو، ته پېښ او دی پېښ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عائشې صدیقې رضی الله تعالی عنها ته به وي چې کله به غوسه شوه نو څه چل به یې ورسره وکړه، په خولې به یې ورته لاس کېښود. کله یې داسې هم کړي. ګوره څومره عجیبه پیغمبر. کله به یې وله غوږ داسې ونیوه او دا غوږ به یې وله مږه او خندل به، او کله به یې وله پوزه ونیوله او پوزه به یې وله مږله ورته وموسکې شو. عایشه صدیقه وایي او دا غوسه به وي په سر راتله، دا چې به یې د بلې بند صفت ورته کو. ښځې ته مخکې و چې د بند صفت کې نو ښځې له غوسه ورځي که، او نبي علیه السلام به زیات تر د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها صفت کو، غلی به شوه. اوس به ته وایې چې یاره بعضې خلک وایي یاره ډېره لویه غوسه راځي، څه وکړمه څه وکړم، قابو مونم، قابو په څه مونم، چل درته ښیم. نبي علیه السلام فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایه، 3 ځله ووایه او هر ځل سره ګس طرف ته لاړ وي تو غوسه ختم. که په دې هم ختمه نه شوه لا حول ولا قوة الا بالله بار بار وایه، دې سره به ختم شي. په دې هم ختمه نه شوه مجلس بدل کا، چې کوم ځای هغه ځای پرېږده لاړ شه.
پزمکه کېنه، حدیث کې راځي پزمکه کېنه، اوبوس کا اوبه، دې سره غصه ختمېږي. نبی علیہ السلام فرمایي ترمذی شریف کې حدیث، اعوذ بالله سره، لا حول ولا قوت الا بالله سره یاد بی. پزمکه کېنه، مجلس بدل کا، که ولاړې کېنه، که ناستې ځمکې ته ورسېږه. پزمکه کېنه، یو بوس کا، دې سره به دې غصه ختمه شي. او که په دې نه ختمېدله نو ځان له بخښنه وغواړه، وایه خدای ما مبخښي، او دا چې څوک غصه کوي دا مبخښي، دا چې څوک را سره لګیا دي دا مبخښي. چا د وجې نه غصه درځي که نه، غصه به دې ختمه شي. دا سنت طریقې دي. غصه خطرناکه ولې ده؟ د غصې د وجې نه اکثر مرګ وشي، غصه راوباسي اکثر مرګ وشي، بغض پیدا شي یو بل سره، حسد پیدا شي. ګوره څونه ګناه کبیرې دي، د یو بل غیبت بیا کوي. نو د مسلمان صفت دا دی، والکاظمین الغیظ، الله صفت کوي چې دی به غصه بندی ختمی با، والعافین عن الناس، او عفو به کوي خلقو ته، والله يحب المحسنین، او چې څوک د سر زیاتې کوي ښه ورسره کوه، ښه به ملامته شي. دا علی ابن زین العابدین، علی زین العابدین، علی ابن حسین، دا رضی الله عنه رضی الله عنه، دا ډېر نفیس انسان، پاک جامع او صفا سوتره وجود، او غصه ناکم و نیازبینو. وینځې ورته اوبه اچولې، چې اوبه یې اچولې لوټه ته پرېوتله، د جامو لمساس کې ورغلې، وجود لم غصه شو. چې غصه شو هغه وینځې ورته د قرآن شریف په یاد وې، والکاظمین الغیظ. د نیکانو خلقو صفت دا چې غصه به خوري. په دې پوه شو، وی قدم تو غصه مې بنده کړه، بس وینځه وایي چې اوس خو دې بنده کړه، وروستو رانه بدل وانلې. والعافین عن الناس، د نیکانو صفت دا چې عفو به کوي، ویو مې بخلې، معاف مې کړې، ځه وروسته هم درته څه نه ویم. او وینځه ورته وایي چې والله يحب المحسنین، چې څوک چا سره ښېګړه کوي الله هغه سره مینه کوي. وی ښه ده ازاده شوې د خدای په نیزه، دا مې سره ښېګړه وکړه. غصه به ختمې، سړی به معاف کوي، وروسته به انتقام نه، ښېګړه ورسره کوه، الله پوه شه او دی پوه شه. نو چې کوم د ضرورت غصه ده هغه د الله د پاره ده، هغه بالکل کولی شي، او د هغې مختلفې طریقې دي. او چې کوم د ضرورت غصه نه ده نو هغې کې به ګزاره کې غصې به نه کوي. کور کې اکثر د خاوند او د ښځې په منځ کې غصه راځي، جګړه راځي، او د شیطان لګیا دی پکې کار کوي. دا ولې راځي؟ بعضې وخت کې سړی ظلم او زیاتې کوي. دا ښځه داسې ګڼي لکه د یو وینځ دی او د یو نوکرې غوندې، او سپک ورته ګوري، او هغه خپله بهادري پې ښکاره کړي چې ګنې زه خو څوک یمه، دننه په کور کې زمري د بریتو نیولي، او چې بار روځي بیا خاموش، بیا لکه د ګیدړ دننه کړي. ولې داسې کوي؟ ظلم کوي په ښځه. نو بعضې وخت کې سړی ظلم کوي، ظلمونه په ښځو نه کوي، او بعضې وخت ښځه هم زیاتې کوي. ولې؟ ځکه خاوند له بعضې وخت پسې کار غصه ورځي، نو چې خاوند ته پوټې ښځې ته دویمه یو خبره وکړي نو ښځه مو سره بیا چغې وباسي، ښځه بیا جبه چلی، داسې به نه کوي. خاوند که ښځې ته غصه وکړله، ښځه چپي چپ. حضور پاک بی بی فاطمې ته دقه ښودلې، بالکل چپ شه، خاموش شه، دی به دویمه وکړي، دریمه به وکړي، ښځه داسې فرض کړي لکه چې د دیوال ته سړی لګیا دی، هېڅ هم نشته، خبره ختم. او که ته ښځه خاوند جواب ورکوي، هغه بیا دویمه خبره کوي، دا بیا جواب ورکوي، بیا دریمه خبره کوي، دا بیا جواب ورکوي، نو اکثر سړی بیا ښځې له طلاق ورکوي، د دواړو کور روان شي. نبی علیہ السلام فرمایي وی د دریاب د پاسه د شیطان تخت پروت دی، او دا واړه شیطانان ځي او خپله کارګزاري ورته اورئ. د یو شیطان د ابلیس څخه یو بچي نه تپوس وکړي، وی ته خو ما لېږلې وې فلانکي فلانکي پسې څه دې وکړل؟ وی بابا وی اله مې پرېښودل چې دا سړي باندې مې ښځه طلاقه کړه. نو دا مشر ابلیس را پاسي او ځان ته را بچي را نږدې کړو، په دې شی وټپئ، نعم انت نعم الولد، انت ډېر ښه بچی یې، کار دې کړی دی. بیا دا سړی هم ستوماني په ملا ګرځي، او ښځه هم بیا ګرځي په ملیانو، او بیا دروغ هم وایي ملا ته، یو الفاظ یو شان ویلي او غلط بیاني کوي چې دا طلاق واقع نه شي. د ملا په فتوا ګورې طلاق نه ختمېږي، کوي کې سپی پروت دی او تا ملا ته وایي چې چرګوټی پروت دی، ابو شل برقې وباسه، 10 برقې وباسه،